درنو لیدونکو د افغانستان د کرکټ په تخنیکي او لوجستیکي اړخونو دلته په سټوډیو کې د کرکټ بورډ د پخواني مشر نسیم دانش صاحب سره غږیږو چې زموږ بلنه یې منلې. دانش صاحب ستړي مه شئ، پروګرام واشنګټن ته هم ستړي مه شئ او د امریکا غږ سټوډیو ته هم ستړي مه شئ. ډېره مننه، تاسو هم ستړي مه شئ. ټولو هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم. مننه، تشکر. تاسې حتما لوبه د یو څه کتلې ده او معلومات یې پوره په اړه باندې لرئ. داسې وایي چې د دې بریا هغه اصلي راز په دې څه کې دی چې داسې ډېر په سرعت سره یې دا لوبه او ډېره مسلکي ډول باندې ګټلې؟ داسې ده چې افغانستان نور هغه هیواد نه دی چې پخوا به مونږ ویل چې مونږ نور تجربې کوو یا مونږ نور ځوانان یو یا مونږ نوي یو د کرکټ ته. اوس مونږ هغه لیول کې 15 کاله کرکټ مو کړی ده چې څنګه پاکستان ده، څنګه هندوستان ده یا څنګه نور ده. نو واقعا چې لوبغاړو یعنی لکه مونږ دا امید نه لرلو چې مونږ به د هغه ګټو د ایشیا کپ. دا د مونږ د امید نه زیات کار وکړو او دې لوبغاړو ډېر یو لوی کار وکړو د اسیا په سطحه باندې، ځکه دا کرکټ چې ده د اسیا د په ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ اسیا کې 15 هیوادونه د بشپړ غړیتوب لرونکي دي او دا نور ټولو کنټریو. خو یو ښه لوبډله او افغانستان د لوبغاړو یو ښه تولید لري، یو ښه لوبغاړي لري او مونږ د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. زموږ دغه لوبغاړي لکه دا مجیب زدران، لکه دا ابراهیم زدران او دا ګربز او دا اکرام چې بېګای سلیزه ووهله، دغه لوبغاړي زموږ آینده د کرکټ آینده 15 کاله 20 کاله نور هم تضمینوي. دغه لوبغاړي که لږې تخنیکي برخې ته مشخص کړم، ځکه تاسو د دې بورډ مشر پاتې وئ او پوره معلومات لرئ په کمیو او په ښه توبونو یې پوهېږئ که نه. معمولا کرکټ یوازنۍ داسې لوبه ده، نورې لوبې هم شته دی خو چې اکثرا نړیوال ښه خبر جوړوي او یو دغه لري، یو زیری لري. داسې عمده علت یې پوهېږئ څه شی دی چې په مجموع کې کرکټ ولې داسې یو په سرعت سره د کامیابۍ په لور باندې غواړي؟ په حقیقت کې کرکټ بورډ اداره چې ده دا یوه ډېره شفافه اداره ده. دا د تېرو 15 کلونو نه چې دا کرکټ په افغانستان کې پیل شوی دی، اولو 5 کلونو کې مشکلات وو، هغه پروفیشنلیزم یا هغه مسلکي اداره یا ادارچیان نه وو، بلکې یو کرکټرانو دغه لوبه په مخ بیوه. په افغانستان کې دولت هم دومره ورته توجه نه کوله. اولمپیک هغه ټیم کې دا یو فدراسیون و د اولمپیک په ریاست پورې تړلی و، هغې وخت کې اولمپیک هم ورته دومره توجه نه کوله او خلکو به دغه لوبه هم د افغانستان لوبه نه ګڼله، د نورو هیوادو لوبه به یې ګڼله. خو د تېر 10 کاله کې کرکټ ته واقعا چې هر چا کار کړی دی، کوم رئیس کار کړی ده، ډېر یو ښه کار یې ورته کړی ده او دغه اداره یې شفافه ساتلې ده. دغه اداره کې ډېر داسې په داسې ځایونو کې کار شوی دی چې باید د لوبغاړي مونږ مسلسل دغه لوبډلې پرفارمنس. اوس کینیا وه په 2007 کال کې نړیوال جام سیمي فاینل پورې لاړه، اوس ډېر لاندې ولې چې دوی هغه پروډکشن هغه د لوبغاړو تولید نه درلودو. مونږ دغه لوبغاړي د اداره کې یو ښه اداره، یو ښه رهبریت، یو ښه دغه دې ځای ته دغه کرکټ راورسولو. که لږې همدې برخه کې داسې توضیحات ورکوئ چې د ټیمونو د ټولو ټیمونو د ښه پالنې دپاره او روزنې دپاره څه توصیه کوئ یو مجرب شخص چې هلته کار کړی دی؟ یعنې ستاسو هغه پیشنهاد به ورته څه وي؟ ټولو نه زیات مهم چې لوبغاړي تجربه ورسره اخلي، لوبغاړي بلدیږي، لوبغاړي په نړیوال کرکټ کې پرفارمنس کوي، زیاتې لوبې کول دي. باید اداره د ملي لوبډلې لپاره د 19 کلنو ځوانانو لپاره، ځکه اوس موږ فل ممبر یو، د فل ممبرانو سره باید لوبې برابرې کړي، زیاتې لوبې برابرې کړي، مسلسل لوبې برابرې کړي. لوبغاړي باید بې لوبو پاتې نه شي. څومره چې کرکټ داسې یو لوبه ده، که ته یوه هفته پرېږدي دا د یو میاشت پرېږدي، که ته کرکټ یو میاشت پرېږدي دا د یو کال پرېږدي. نو لوبغاړي باید کرکټ پرې نه دي، کني کرکټ به یې پرېږدي. نو د دې لپاره باید مسلسل تمرینات ترسره شي، مسلسل لوبې ورته برابرې شي، مسلسل په دوی باندې په هره برخه کې، په تخنیکي برخه کې، په فزیکي برخه کې، په فټنس کې او په فلیکسیبیلیټي کې، په ټولو شیانو کې باید دوی هغه شي. یو نظر هم بله ما اخلم، خو دا به په طرفداري د دې نه وایو چې کرکټ سره یو رابطه تاسې لرله، داسې یې وایو چې تاسو چون تجربه لرئ، معلومات هم لرئ او په ټولو اړخونو د کرکټ خبر هستئ چې د کرکټ ټیمونه دا 19 کلن یا ملي ټیم ټول په مجموع کې راتلونکي په لنډ وخت کې مثلا څومره مسلکي فکر کوي چې واقعا د خپلې بریاوې ساتلی شي او نور به داسې نه ځي لکه مخکې چې د کینیا مثال ورکړو؟ دا زمونږ ملي لوبډلو، زمونږ 19 کلنو ځوانانو پخوا هم ثابته کړې ده چې مسلسل د 15 کلونو نه مونږ یو
مسلسل پرفارمنس کوو یعنې پرمختګ لرو خو پرمختګ مو دغسې کړی دی او زه مطمئن یم چې راتلونکي 20 کاله 30 کاله دا کرکټ یعنې هغې نه وروسته مې معلومات نه کېږي چې افغانستان به کوم طرف ته ځي خو راتلونکي 20 کاله زموږ د کرکټ بالکل روښانه ده دغه لوبغاړي چې انډر 19 کې دا نن چې دا وځلېدل سلیزې ووهلې په جذبه باندې کرکټ کوي فټنس یې برابر ده هغه تخنیکي لحاظ سره دوی هغه لوبه د یو فل ممبر سره د هندوستان غوندې د پاکستان غوندې لوبغاړو غوندې لوبې کوي دا زموږ ته دا ښیي چې موږ آینده 20 کاله نور هم روښانه ده او دغه لوبغاړي چې دا کوم په 19 کلونو کې دا په 20 کاله نور کرکټ کوي او 15 کاله 10 کاله په دې ملي لوبډله کې داسې لوبغاړي شته ځوان او یا دغه کوم پخواني لوبغاړي چې یو 15 کاله نور کرکټ هم کولی شي نو دا 15-20 کاله زموږ بالکل آینده همداسې به وي او د دې نه به هم ښه وي او موږ به دا د 19 کلونو ځوانانو ایشیا کپ ګټل دا وړه خبره نه ده د اسیا چې دا په ټوله دنیا کې د کرکټ باندې ډومیننسي دوی شروع کړې ده او ډېر نړیوال جامونه هم دوی راوړي ټول دوی راوړي دي او موږ چې په اسیا کې چمپیون شو دا مطلب دا دی چې موږ په نړۍ کې چمپیون شو موږ اوس د نیوزیلند ته تک زموږ د لوبډلې زموږ د بولران دا ډېر غټ د زنګ خطر و د نورو لوبډلو لپاره چې افغانستان را روان دی کېدای شي نړیوال قهرمانان شي په ډېر لږ وخت کې دا نیوزیلند کې چې کوم نړیوال جام کېږي بالکل نو زه ټولو هیوادوالو ته بیا مبارکي وایم او دا ډېره لویه بریا کورم ودان تشکر تاسو نه او تشکر چې زموږ بلنه مو منله راغلی کورم ودان مننه